ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ډونالډ ټرمپ کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو پر ایستلو ټینګار کړی. هغه زیاته کړې نور باید په افغانستان کې د امریکانو نس کلن حضور پای ته ورسیږي او ټول سرتیري خپلو کورونو ته ستانه شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون له قوله راپور ورکړی چې لږ تر لږه 50 سلنه افغان سرتیري په کورونا ناروغۍ اخته شوي. ولسمشر غني تېره ورځ د جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاب کور ته د اختر مبارکۍ لپاره ورغلی و او نن یې په ار کې له محمد محقق سره هم لیدلي. ملي امنیت شورا وایي چې تېره ورځ سلګونه تنه طالب زندانیان له پلي چرخي او باګرام زندانه خوشي کړي. طالبانو د اوربند غځېدل رد کړل وروسته له هغې چې افغان حکومت وویل که چیرې طالبان اوربند وغځوي نو دوی هم ورته چمتو دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د اوربند بحث د راتلونکو بین الافغاني خبرو یوه مهمه اجنډا ده. حمدالله محب د هېواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پکتیا ته د خپل سفر په لړ کې د ډاکټر نجیب الله قبر ته ورغلی و او د هغه روح ته دعا کړې وه. محب لومړنی لوړ پوړی دولتي چارواکی دی چې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله قبر ته ورځي. حنیف اتمر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر وایي د افغانانو د ډبېدو د پیښې د څېړلو هدف د عاملینو پیدا کول او هغوی ته د سزا ورکول دي. اتمر دا خبره له هغې وروسته کړې چې تېره ورځ د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محسن باراوند په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره وکتل. د کابل والی رسنیو سره خبرو کې ویلي د ښوونځیو پوهنتونونو او نورو تحصیلي مرکزونو د بیرته پرانیستلو لپاره نږدې راتلونکي کې کوم پلان نشته. برازیل کې لومړي ځل لپاره د کورونا وبا له امله د ورځنیو تلفاتو شمېر تر امریکا زیات ثبت شوی. د روغتیا نړیوال سازمان تازه شمېرې ښیي چې تېرو 24 ساعتونو کې برازیل کې 870 تنه او امریکا کې 660 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي. او وروسته یو ښه خبر دا دی چې د برېښنا شرکت وایي د هوا په تودېدو سره د سالنګ، پنجشیر او نورو اړوند غرونو کې واورې ویلې شوې چې ورسره د سیندونو اوبه ډېرې شوې او د برېښنا د تولید د بندونو د اوبو کچه لوړه شوې. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.